سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ اوسي ختمن اوسي د قدر وړ لیدونکو زموږ نننۍ ویډیو چې ده د انلاین پیسو ګټلو کوم نوی پلیټ فارم اپلیکیشن چې دی په همدې اړه ده د څو ورځې تاسو به وینئ په سوشل میډیا کې ډېر ښکته پورته کیږي د ویو فول په نوم کوم اپلیکیشن چې دی تاسو وینئ په د سکرین نه تاسو ته ښکاري همدا اپلیکیشن دی ډېر ښکته پورته کیږي په سوشل میډیا نه نو انشاءالله په همدې اړه به موږ تاسو ته کمپلیټ بشپړ معلومات تېر کوو چې همدا اپلیکیشن فیک دی او که ریل دی عین حقیقت لري نه لري او بل په همدې کې اکاونټ څنګه جوړیږي په همدې ما خپله هم ډېر سرچونه کړي دي په ګوګل کې په یوټیوب کې په چاټ جی پی ټي کې ډیپ سیک کې خو زه خپله هم یوې نتیجې ته په همدې اپلیکیشن کې رسېدلی یم بیا زه خپله اړ شوم چې په دې نه یوه ویډیو جوړه کړم تاسو ته طریقه هم وښیم چې په دې کې څنګه موږ اکاونټ جوړولی شو په کومو طریقې پیسې ګټلی شو ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی بیخي چې تاسو کوم وخت فیسبوک ته ویل کوئ هغه همدې ته ویل کوئ تاسو بیخي زیاتې پیسې ګټلی شئ اوس تر درومو مثال په همدې کې څنګه اکاونټ جوړ کړو او څنګه له همدې څخه پیسې وګټو لومړی به اکاونټ جوړ کړو چې کله اکاونټ جوړ شي اپلیکیشن ته داخل شو بیا به د پیسو طریقه ته وښیم ښه متوجه اوسئ نو تاسو به لومړی داسې کار وکړئ چې د همدې اپلیکیشن مثال لینک به تاسو ته ما د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې اچولی وي تاسو به ډایرکټ اتومات له پلی سټور یا اپ سټور څخه اپلیکیشن نه راخلی تاسو به حتما د یو چا په لینک سره اکاونټ جوړوئ عین په یو چا پسې به مربوط وئ نو تاسو به لومړی داسې وکړئ چې د همدې ویډیو ډسکریپشن ته به لاړ شئ په لینک پې کلیک وکړئ که ستاسو سره آیفون وي نو تاسو به ډایرکټ اپ سټور ته بوځئ لکه دلته چې زما سره آیفون دی ما د بل ملګري په لینک کلیک وکړو زه ډایرکټ اپ سټور ته راغلم که ستاسو سره انډرایډ موبایل وي لکه مثال سمسونګ هواوی انفینکس اوفو یا بل تاسو به پلی سټور ته ډایرکټ بځئ همدا ډول کله چې پلی سټور ته یا اپ سټور ته لاړئ په لینک مو کلیک وکړو که بیا څوک ډسکریپشن هم نه پېژني زه تاسو ته لینک هم لګولی شم په وټساپ باندې د کومه شمېره چې تاسو ته په سکرین نه ښکاري دا زموږ د وټساپ شمېره ده ښه کله مو چې په لینک کلیک وکړو تاسو ته به دا ډول اپلیکیشن راواړوي را سرچ به شي نو تاسو بیا دا انسټال کړئ کله مو چې انسټال کړو بیا به په اوپن باندې کلیک وکړئ زه اوس راځم په اوپن باندې کلیک کوم ښه کله چې په اوپن باندې کلیک وکړئ دا ډول یوه صفحه راځي جاین ویو فول تاسو په همدې کلیک وکړئ کله مو چې په جاین ویو فول کلیک وکړو دلته به تاریخ انتخاب کړئ د بیرت ډې زیږېدو نیټه چې هر څه مو انتخاب کړل ښه دلته بیا همدا ډول یوه صفحه درومي تاسو ته که ستاسو موبایل انډرایډ وي دلته تاسو ته د جیمیل لیست راوړي که ستاسو آیفون دلته ایپل آی ډي لیست راوړي دلته به تاسو یو جیمیل انتخاب کړئ چې هر جیمیل وي که بیا آیفون و اپ سټور آی ډي به انتخاب کړئ دلته تاسو ته راځي اپشن لري خو زما آیفون دی بیا لاندې کنټینیوز ویت پاسکوډ یې مانه غواړي خو دلته به تاسو لاندې په انډرایډ موبایل کې به کنټینیوز لیکلی وي که تاسو ته جیمیل لیست راوړي یعنې ستاسو سره په موبایل کې که ډېر جیمیل وي یو لیست پرې راځي خو که آیفون وي تاسو ته بیا په کاته ایپل آی ډي لیست راځي دا ډول لکه موږ ته چې دلته ښکاري بیا به تاسو لاندې کنټینیوز کلیک کړئ لږ انتظار به پاتې شئ په همدې ډول یوه پروسه ترسره کیږي ستاسو ایمیل چې دی هغه لګین کیږي په همدې اپلیکیشن کې ښه نو زموږ ایمیل چې دی زموږ اکاونټ چې دی په دې کې په بریالیتوب سره لاګین شو ښه دلته تاسو ته بیا دا ډول صفحه درومي دلته تاسو یوزر نیم هم بدلولی شئ تصویر هم خو موږ دلته یې نه بدلوو په ډن نه کلیک کړو تاسو به لاندې په ډن باندې کلیک وکړئ کله مو چې په ډن باندې کلیک وکړو بیا به الاو وکړئ دلته تاسو ته 15 ټپې ښیي چې مثال په کومو برخو کې تاسو معلومات پوسټ کوئ یا ویډیوګانې یا تصویرونه تاسو به یې نه څو انتخاب کوئ زه لومړی ټکنالوژي انتخابوم مثال ټکنالوژي نه به کلیک وکړم داسې نوره مهم ټاپک لکه داسې به یو څو نوره هم انتخاب کړم پرې ټاپک خو په کات 15 داسې انتخاب کړئ بیا مثال دا مخکې درومي د پروسه لاندې به تاسو ته کنټینیوز بټن درکوي په دې به کلیک وکړئ کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړو تاسو ته بیا بله مرحله درومي زه دلته کنټینیو کلیک کوم دلته تاسو ته بیا همدا ډول یوه صفحه درومي دلته وایي چې یو پوسټ وکړئ نو تاسو به دلته یو پوسټ وکړئ پوسټ نه تاسو سکیپ کېدای هم شئ پاس سکیپ بټن ووهئ خو خیر موږ به یو پوسټ هم وکړو ساده غوندې پوسټ دلته به موږ یو څه انتخاب کړو یو جدول د کرکټ زما سره و د آسیا کپ مثال راوندکي راتلونکي 2025 کال زه به همدا پوسټ کړم ښه دلته به ولیکم د آسیا کپ جدول ښه موږ دا لیکو آسیا کپ جدول بیا به لاندې راشئ
تاسو به مثال د اوکې کلیک کوئ، لاندې به د ټلیګرام نشان تاسو وینئ، په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړه دغه کوم جدول چې دی دا پوسټ به اوس وشي. نو دا پوسټ وشو، دلته تاسو اوس عمومي هوم صفحې ته د همدې ویو فول اپلیکیشن داخل شوئ. موږ اوس د همدې په هوم پیج کې یو، یعنې کوم هغه صفحه چې د خلکو پوسټونه وینو یا ویډیوګانې پوسټ کوي یا تصویرونه ټول پښتنه کې دي. تاسو وینئ اکثره پښتنه داخل شوي. د اپلیکیشن نوی دی، بیخي زبردست اپلیکیشن دی. دلته ملګرو تاسو وینئ پکات ویډیو ته لایک ورکول، عکس ته کمنټ کړل، په دې به تاسو ته پیسې سي، خو پیسې اتومات نه سي، تاسې لاندې غوندې شرطونه لري. زه تاسو ته ښیم. نو زه اوس تاسو ته انشاءالله ټوله طریقه ښیم چې پیسې څنګه ګټلی شو په لایکونو په کمنټونو. مکمله طریقه ته ښیم، لاړ غوندې شرایط هم لري. خو لومړی موږ راځو مثال خپل اکاونټ کمپلیټ کوو. مخکې له دې چې تاسو په دې کې مثال نوره کار وکړئ یا لایکونه خپل به اکاونټ کمپلیټ کړئ، لاندې پروفایل نشان تاسو وینئ، د مثال په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو، زه په دې باندې کلیک کوم، دا ډول یوه صفحه رادرومي. دلته موږ په ایډیټ نه کلیک کړو، د خپل اکاونټ تصویر، نوم چینج کول یا مثال کوم سوشل میډیا فیسبوک اکاونټونه لینک کول، دا تاسو کړای شئ. لومړی دلته موږ د پروفایل نشان تاسو وینئ، ټاپ ټو چینج پروفایل پیکچر، په دې کلیک کړو، خپل تصویر چینج کوو، لاندې نوم هم چینج کوای شئ، یوزر نیم هم، خو موږ لومړی به تصویر چینج کړو، بیا به نوم هم تغییر کړو. اپلوډ نه کلیک کوم، دلته یو تصویر انتخابوم. ښه، زه به یو تصویر انتخاب کوم پروفایل لپاره، دې مې کلیک وکړه. دلته بیا په لاندې شنه کراس نشان باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو، پروفایل به اوس مثال اپلوډ شي، لږ انتظار به پاتې شو، ښایي فرا په پروفایل هم اپلوډ شي. لاندې به موږ نوم هم تغییر کړو. زه راځم نوم سره تخلص هم اډ کوم. مثال زما تخلص چې دی شهید دی، فیسبوک مو هم په همدې ادرس دی، هر څه ښه. راځم لاندې بیا مثال دلته په بیو کې تاسو هغه هم لیکای شئ، کوم لاند معلومات، دا به زه په پښتو ولیکم، لاند غوندې یو څه به ولیکم، په خاص لیکم علم رڼا ده او هم مثال ښکلا ده. ښه، دا مو ولیکل. دا هم تصویر کوای شئ، تصویر هم چینج شو. همدې څخه وروسته دلته رنګونه هم انتخابوای شئ، کوم رنګ کې ستاسو بیکګراوند د پروفایل ښکاري شي. خیر موږ دغه عادي دلته سوشل نه چې کلیک وکړئ، سوشل نه تاسو دلته فیسبوک یوټیوب هم لینک کوای شئ، خو زه فیسبوک یوټیوب هم لینک کوم. که تاسو ټیک ټاک لرئ هم انسټاګرام هم لینک کوای شئ. زه راځم خپل یوټیوب ته، لومړی یوټیوب به هم سره لینک کوم چې دلته څوک زموږ پروفایل ګوري، یوټیوب لینک به هم ورته راځي، د فیسبوک هم دوی کتلی شي. زه خپل یوټیوب چینل ته راځم، زه د خپل یوټیوب چینل لینک راواخلم. دا زموږ یوټیوب چینل دی، آنلاین ایجوکیشن پښتو. ښه، زه به دلته اوس لینک راکپي کوم. ښه، بیرته راځم، دلته به تاسو فقط لینک پیسټ کړئ. ښه، دلته پیسټ کوم. پیسټ نه مې چې کله کلیک وکړو لینک به واچوی شي. بیرته راځم فیسبوک ته، زه به اوس د فیسبوک لینک هم راواخلم، فیسبوک ته به راشم. ښه، دلته به فیسبوک پروفایل لینک هم راکپي کوم، چې هر څوک زموږ پروفایل ته په ویو فول اکاونټ کې رادرومي، زموږ به مثال دوی ته فیسبوک هم ښکاري لینک، او د یوټیوب چینل لینک به هم ښکاري. نو تاسو خپل د سوشل میډیا ټیک ټاک د شیانو لینکونه هم تاسو دلته اچولی شئ، دا سره لینک کوای شئ. ما دا کوم 2 سوشل میډیا اکاونټونه چې دا هم لینک کړل، لاندې به کنفرم کلیک کړئ، نو دا به اډ شي. ښه، اوس فرا شو مثال په همدې به ووایو چې په همدې کې څنګه پیسې ګټلی شو. تاسو وینئ ټول افغاني عکسونه دي، رشید خان دی، ډېر ښکلی سیستم دی. فیسبوک په ځای پکات په دې کې کار وکړئ، انشاءالله نتیجه به مثبته وي. ښه، پروفایل نه به کلیک وکړئ، سیټینګ به کلیک کړئ، دلته به تاسو راشئ کریټر نه به کلیک وکړئ. کله مو چې په کریټر باندې کلیک وکړو ملګرو، دلته اوس تاسو وګورئ. نو هر کله چې تاسو په همدې ویو فول کې اکاونټ جوړ کړئ، د چا په لینک سره راشئ، نو تاسو ته اکاونټ په همدې حالت کې ښکاري. تاسو به کوم کارونه کوئ، یعنې کوم شرایط به پوره کوئ چې ستاسو اکاونټ پیسو ته آماده شي. لومړی ځل اکاونټ پیسو ته آماده نه وي، تاسو په کاته ووایئ چې بس اکاونټ جوړ شو، پیسې چلان شو، که ویډیو اپلوډوم، که لیکنه کوم، که چاته لایک ورکوم، یا څوک زما پوسټونو ته لایک راکوي، پیسې به ماته ځي. نه، مستقیم ډول نه سي، دا لاند شرایط لري. لومړی خو داسې وایي چې تاسو پوسټونو ته به 0 لایک شي، دا به 15 دنې تاسو ترلاسه کړي وي. یو عادي لایک دی، یو 0 لایک دی، به هم زه تاسو ته وښیم.
او بل یا به تاسو په دویم سټیپ کې لاندې تاسو وګورئ 15 ملګري په خپل لینک سره راوستلي. بیا تاسو په پوسټونو باندې ستاسو ته څوک کمنټ کوي، ستاسو ته څوک لایک درکوي، ستاسو څوک ویډیوګانې ګوري، په دې نه به تاسو ته عاید درومي. که تاسو ته څوک سوپر لایک درکوي لکه په ټیک ټاک کې نه وي ګفټ شول، مثال ټیک ټاک سره که تاسو بلاد یا ډول سیستم دی په د سوپر لایک تاسو ته 14 سنټه په یوه سوپر لایک درومي. خو دا شرایط چې تاسو پوره کړئ یا 15 ملګري دعوت کوئ نه وروسته بیا ستاسو په کنټینټ باندې پیسې رادرومي. خو دا ډېره عادي خبره ده، دا ډېره انتهایي اسانه ده. 15 ملګري هم تاسو راوستای شئ، ځکه پیدا کېږي ډېر ملګري دي په لینک باندې. او سوپر لایک خو لږ مشکل دی ځکه چې هغه به ستاسو په اکاونټ کې تقریبا چې څومره معلومات مو ترلاسه کړي دي $100 به موجود وي. بیا تاسو ته یو سوپر لایک درکوي ځکه بل کس نه چې تا ته پیسې سي هغه به مثال په خپل اکاونټ کې پیسې ولري. که ټیک ټاک نه وي چې خلکو ته ګفټ ورکوي مثال پیسې لګي، په همدې طریقه دا ډول یو سیستم کې دی. خو خیر د 15 ملګري چې تاسو پوره کړئ ستاسو اکاونټ ډېر په لنډ وخت کې مونیټایز کېږي. کله مو چې همدا کار وکړئ یا 15 سوپر لایک، خو بیا چې ستاسو اکاونټ داسې څوک مثال چا مخه ته ویر شي چې هغه مثال په دې میډیا کومه شروع د فول په دې کې مخ ته لټ شوی $200 جمع وي، تاسو ته بیا ګفټ د لایک درکوای شي، هیڅ مشکل نشته. تاسو چې کله دا شرایط پوره کړئ نو ستاسو اکاونټ به 100% آماده شي چې تاسو خپلې پیسې ترې ولګئ. پیسې اوس هم جمع کېدای شي تاسو ته. تاسو دلته وګورئ خوشبختانه چې موږ ته 14 سنټه هم جمع شوي دي. فقط اوس د اکاونټ جوړولو په مرحله کې چې موږ فقط اوس اکاونټ جوړوو په دې مرحله کې کیدای شي چا لخوا سوپر لایک مطرح کړل شوی وي. زه به تاسو ته سوپر لایک هم وښیم چې تاسو چاته سوپر لایک څنګه ورکوی شئ، اوس دا لایک څنګه ورکوی شئ. طریقه هم درته ښایم. نو تاسو ته چې کله ستاسو شرایط پوره شي دلته به ویډرا آپشن اضافه شي، اویلیبل به شي. دلته زموږ اکاونټ 50% کمپلیټ دی، نوره بقي پاتې دی. نو کله چې مثال د اکاونټ کمپلیټ شي نو ستاسو به د ویډرا یا مثال د سینډ منی په نوم یو آپشن اضافه شي. بیا تاسو پیسې خپل په افغانستان کې، پاکستان مثال سعودیه، اماراتو کې یا امریکا، جرمني، فرانسه، ترکیه، ایران هر هیواد کې چې وای خپل پیسې ترې لګای شي. ډېره په اسانۍ سره انشاءالله طریقه به هم زه مرحله په مرحله ښایم. خو اوس فراشو د خپل لینک به له ملګریو سره په کومه طریقه شیر کوو چې ملګري زموږ په لینک سره رادرومي او موږ ته مستقیما شرایط هم پوره کیږي او کوم عاید بیا موږ ته زیاتیږي. ښه لینک څنګه شیر کوای شو؟ تاسو به راشئ دلته په دې ځای کې انوایټ نه به کلیک وکړئ. دلته د کفي تاسو وینئ په دې به کلیک وکړئ، لینک کفي، لینک به کفي شي. دا خو یوه طریقه شوه. بل د انوایټ نه چې کله کلیک وکړئ د شنه آپشن تاسو وینئ دلته ستاسو بیا خپل لینک د مسنجر د لیارې د فیسبوک د لیارې مثال خلکو سره شیر کوای هم شئ. تاسو دلته صحیح ده، دلته واتساپ د لیارې په دې طریقې هم تاسو د ایمیل د لیارې هم شیر کوای شئ او ملګري دعوت کوای شئ. اوس فعل همدې څخه وروسته راشو، زه به تاسو ته پوسټ هم وښیم چې په دې کې موږ پوسټونه څنګه کولی شو. دلته تاسو وګورئ دغه سوپر لایک دی د ښي طرف ته دا تاسو وینئ دلته موږ نه څه وایي چې مثال تاسو باید کوم پیسې ولرئ په دې کې مخکې تاسو ته خبره تکرار کړه. دلته دا عادي لایک تاسو به چاته اضافه کوای شئ. کله تاسو اکاونټ بشپړ کمپلیټ مثال پیسې راوړي ته تاسو بېلګای شئ، مشکل نشته. لکه په ټیک ټاک کوم ګفټ شوي چې یو بل ته مثال ورکوی کېږي او پیسې لګل کېږي، بیا کومه مشکله نه ده. نو تاسو کړای شئ چې په دې کې خوندورې پیسې وګټئ. بهترینه که تاسو نوره سوشل میډیا ته وګورئ بیخي د دې پرتله پیچلي دي، ځکه کوم شرایط چې دي لکه یوټیوب دی، ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، بیخي مشکله خبره ده. امکان ده ولري چې په آینده کې هم دا داسې مشکلې مرحلې ته لاړ شي. دا خو اوس نوی د سافټویر مشهور کوي چې بیا مثال په دې کې هم ډېر ځانګړي شرایط وي، بیا به په ډېره مشکله وي چې په اسانۍ سره دا تاسو منیټایز کړئ. اوس خو فری خبره ده، وړیا اوس به زه تاسو ته همدا طریقه هم وښیم چې څنګه په همدې کې موږ مثال ویډیو اپلوډ کړو یا څنګه یو تصویر یا لیکنه څنګه وکړو. تاسو به راشئ د پلس جامه نشان وینئ په دې به کلیک وکړئ. زه یوه ویډیو پوسټ کوم، شارټ غونده ویډیو. ښه کله مو چې په دې کلیک وکړه دا ډول یوه مرحله رادرومي. دلته به یو ټاپک انتخاب کړئ، ستاسو ویډیو ستاسو پوسټ د څه په اړه وي. دلته زه په همدې ویډیو نه کلیک کوم، دا یوه شارټ غونده ویډیو ده، د لسې زموږ د لسې ترانې ګروپ ویډیو ده، همدا به زه پوسټ کوم. دلته اپلوډیږي، ښه ته به دا ورسیږي. ستاسو په ویډیو پورې ویاړ لري چې څومره زیاته وي دومره وخت ډېر اخلي. دلته ما
د ویاړ خصوصي علي لسی ترانې ګروپ ځانګړی دا نوم مې ورکړه. لاندې به تاسو بیا په ټیلیګرام نشان وینئ، تاسو په دې به کلیک وکړئ، دا به مثال اپلوډ شي. کله مو چې په دې ځای کلیک وکړه اوس اپلوډینګ روان دی، تاسو وینئ یور پوسټ از اپلوډینګ. لږ څو سیکنډه به انتظار شو، خاص تاسو په پوسټ پر اړه لري چې تاسو ویډیو مثال حجم یې زیات وي، اب یې ډېر وخت نسی که بیا حجم کم وخت تاسو وینئ اپلوډ شو په بریالیتوب سره. ښه نو دغه وه د پوسټونو طریقه. همدا وه په دې کې مثال د اکاونټ جوړولو طریقه، د پیسو ګټلو. تاسو وینئ ټول افغاني پوسټونه دي، ټول هغه پوسټونه چې موږ تاسو فیسبوک ګورو، کرکټ دی، رحمان الله ګربز دی، ټول هماغه دي. ډېر یو زبردست ساتیری اپلیکیشن دی. نو په دې کې تاسو ساعت هم تیروای شئ، په دې کې تاسو لکه څه ډول چې فیسبوک کې لایک مثال سټورۍ ګورئ هغه هم اپلوډوای شئ او پیسې هم ګټای شئ. نو زه فیسبوک نه دا بهتر بولم. نو ښه اپلیکیشن دی، بهترین دی. فقط ملګري دعوت کوئ، کله چې خپل شرایط پوره کړئ 15 ملګري بس لایک یو بل نورو خلکو ته لایک ورکوئ، فالو کوئ او تاسو څوک لایک درکوي. که بیا شا طرف نه خو سوپر لایکونه ته لاړل، په دې کې مشهور شئ. نو بیا بیخي په ورځ کې به داسې ورځ وي چې په لاسو نه به هم زیات ډالر تاسو په سلهاوو ډالر به هم ګټلی شئ. نو انشاءالله موږ به په همدې هم ویډیو جوړوو، مثال په نورو طریقو چې یا زموږ چینل منیټایز شي، زه به تاسو ته هغه آپشن هم وښیم. بل پیسې څنګه لیږل کېږي، د پیسو لیږلو عملي طریقه به هم درته ښایم، په کومه طریقه یې موږ راایستلی شو پاکستان افغانستان کې د څخه پیسې، یا په نورو هیوادونو کې د ټولو هیوادونو طریقې به هم درته ښایم د پیسو ایستلو د دې څخه. ټوله پروسه به انشاءالله تشریح کوو، انشاءالله ټوله مرحلې به تشریح کوو په آینده کې. خو نن ویډیو هم دومره کفي وه، ویډیو هم لږ زیاته شوه، خو خیر په دې خاطر که زیاته هم وي چې د مرحلې ما تشریح کړې نه وای نو تاسو بیا په اسانۍ سره نه شوئ پوه کېدای، مقصد ته نه شوئ رسېدلی. نو انشاءالله په آینده کې په نورو برخو نه هم ویډیوګانې اپلوډوو. فی الحال مې په خدای سپارلی یاست. ښه وخت.